د صوابۍ په شاه منصور کلي کې د څلورو کالو د 302 دښمني په دوستۍ کې بدله شوه. دلته دا ډیره د اهمیت وړ خبره ده چې دوو ګوندونو او فریقینو چې یو ګوند پکې راهب الله او محب الله دی او دویم ګوند او فریق پکې د خدای بخلي فرمان الله کورودانه او د هغې دوه زامن موسی خان او ارمان خان دي. د فرمان الله مرحوم د کوروداني او د هغې د زامنو دا الزامو چې ګینې د هغې خاوند او د موسی خان او ارمان خان پلار راهب الله او محب الله قتل کړو. د علاقې سپین روبو مشرانو د ډي آر سي صوابۍ چیرمن افسر خان، د اصلاحي جرګې د برحمن رای صدر جاوید خان، د ډي آر سي ممبر فیض الرحمن سکنای باجا، عابد امیر صاحب د پنجپیر کلی، ثناء الله عرف بابو خان محمد، د زیدی تانی اس ایچ او ناظم خان، پروفیسر نورالامین یوسفزی او پروفیسر زارالحق ته ډیرو زیاتو کوششونو په برکت د 302 د دښمني په دوستۍ کې بدله شوه. د دې سولې په لړ کې د شاه منصور د نوي چم په مدني جومات کې یو ساده ولې خوندوره دستور وکړی شوه چې پکې ګڼ شمېر کې کسانو ګډون وکړو. دواړو ګوندونو او فریقینو د الله په لوی کتاب لاس کېښودو او د الله په حضور کې دا واده وکړه چې دواړه فریقه به لکه د سکو وروڼو اوسیږي او یو بل سره به حسد او کینه نه کوي. په دې موقع د ضلع صوابۍ د ډي آر سي چیرمن افسر خان د تقریر کولو په خوبې چې انشاءالله موږ به د صوابۍ نه د ولس ترمنځ تربګنۍ کشالي او دښمنۍ ختمو او د صوابۍ نه به د امن او سوکالۍ یو ځای جوړو. د زیاته کړه د صوابۍ په سطح باندې حکومت ډي آر سي کولاو کړې ده په ټول کې پی کې کې شته. موږ پکې الله خدمت ته زمونږ ټیم 15 کسان ناستي په مختلفو ورځو باندې که چاته څه وړه مسلې که څه غټه مسلې د لارې مسلې د کوڅې کاروباري راشي یو دوه ګوتې درخواست خپله لیکلی شي په چا لیکلی شي په یو 50 روپۍ لیکلی شي نه پکې وکیل لګي خپله مسله په خپله باندې ووایئ انشاءالله تعالی دا مشران به تاسو له داسې فیصله پای کې کوي چې تاسو به خوشحاله یئ. تاسو د موقع په مناسبت ولسی کارکون او د برحمن رای د جرګې صدر جاوید خان ولس ته خواست وکړو چې په وړو خبرو اترو جګړې او جنګونه مه کوئ ولې چې د مسلو او کشالو هوارې صرف د خبرو اترو د لارې کیدی شي. دا ورته مه وایه چې وکیل به دله غټ ونیسم، دا ورته مه وایه چې جج له به دله لاړ شم، دا ورته وایه کوڅې له به در سره لاړ شم. پښپو به ونه پرېږدو پښتون له چې ډېرې ته لاړې او ته ورته کېناستې دي زما دې په خدای پاک قسمي چې هغه تا ته یو نه درې نه څلور ماپ کوي او موږ ته یې ماپ کړي دي، خو د خدای دپاره د الله د رضا دپاره که په شاه منصور کې ده او که په مانیرای کې ده او که په صوابۍ کې ده دا موږ یو خلک یو. د دستوري ته ستر ادیب پروفیسر نورالامین یوسفزی هم وینا وکړه. خو کله کله حالات داسې پیدا شي چې شیطان زمونږ صفونو ته راننوځي او په موږ باندې داسې کار وکړي چې هغه نه کول پکار. نو اوس چې دا یو طرف ته زه دوی ټولو ته مبارکي وایم او یو درخواست کوم چې کله روغه وشي نو د دې روغې نه پس اکثر زمونږ په دې صفونو کې داسې خلک دي چې د شیطان نمایندګان دي، نو هغوی د دې روغې په حواله باندې سوالونه اوچتوي او هغوی دا طرفین چې دي نو دی سره کله یو قسمه خبرې کوي کله بل قسمه او دا کوشش یې چې څه منفي خبره را پیدا کړي ځکه چې مونږ کې داسې خلک شته دی د بده مرغه. نو زه دوی ته وایم چې تاسو د خلکو خبرې مه اورئ. آخري دعا پروفیسر اظهار الحق وکړه.